ته الوا خوړلو دپاره په بار ربیع الاول را یادې، ته د وریجو خوړلو دپاره په بار ربیع الاول درته نبي یاد شي. عجیبه ده د نبي علیه السلام تذکرې او یاداشت او د هغه ذکر دا بار ربیع الاول ته محتاج دی، دا د ربیع الاول میاشت ته محتاج دی. موږ ته خلک بیا الزامي جو ولې تاسو وایي د نبي علیه السلام په تذکرو خفه کېږي ګستاخ یې ځکه داسې کوي. په ارام کښېنه، موږ ته قدم په قدم نبي یاد دی. الحمدلله ته ما ته مه را یادوه، ته الوا خوړلو دپاره په بار ربیع الاول را یادې، ته د وریجو خوړلو دپاره په بار ربیع الاول درته نبي یاد شي، ته د ګډېدو دپاره درته په بار ربیع الاول نبي علیه الصلاة والسلام را یاد شي. ما ته الحمدلله ثم الحمدلله دا د الله د نعمت په طور ویم، د خپل فخر او غرور په طور یې نه ویم. الحمدلله زموږ منهج دی قرآن او حدیث. ما ته د خپل نبي صلی الله علیه وسلم حدیث په هره موقع کې یاد دی د الله په فضل باندې. زه خپلو بچو ته او ښځو ته ښیم د الله په فضل باندې، هغوی ته ویم چې بچیه داسې داسې کوئ، دې وخت کې زما نبي دا کار کړی دی، دې وخت کې زموږ نبي دا کار کړی دی. الحمدلله علی ذلک. زموږ د نبي تذکرې بار ربیع الاول ته محتاج نه دي. زموږ د نبي د تذکرو دپاره نوې عید او دین کې اضافي ته ضرورت نشته چې زه به د نبي د یاد دپاره بدعات په دین کې رایج کومه. زما د نبي صلی الله علیه وسلم چې وده کېږم هم ما ته به رایاد وي، او چې سهار راپاسم هم ما ته به رایاد وي. چېرې راپاسېدو په وخت کې نبي علیه السلام دا دعا او دا ذکر کړی دی، او چې راپاسېدلی مسواک یې اول کړی دی. زه اول مسواک راخلم الحمدلله د الله په فضل باندې. ما ته دا چل راخې، دا چلونه بل چاته وښایه، په دې خبرو بل جاهل دوکه که، موږ پې مه دوکه کوه د الله په فضل باندې چې ته پې موږ دوکه کې، او دا عوام سادهګان دوکه کې لګی د دوی د مالونو خوړلو دپاره، د دوی د لوټلو دپاره، د دوی د مالونو د لوټلو دپاره تا مختلفې طریقې ایجاد کړي دي. عید میلاد النبي یو چل دی د دې خلکو نه د مالونو هړپ کولو دپاره، چې راشه مړه په څه طریقه بازار کې به هم چنده وکړو، جوماتونو کې به هم چندې و، عید میلاد النبي پروګرام دی په کروڑونو روپۍ چندې راجمع شي. او دا تشفظ الخرچې او اسراف دی. زما محترم ورونو، په دې بنا باندې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د هغوی طریقه به دا وه چې کله به یې داسې یو عمل کتلو چې هغه به د نبي صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف و، هغه عمل به د نبي علیه السلام نه ثابت هم، خو طریقه به پکې د نبي علیه السلام نه وه، په هغې به یې رد کوو، اگر که په ظاهره کې به هغه نیک کار ښکارېده. د دې مثالونه تاسو ته مخکې بار بار بیان شوي دي. او دا دې دپاره یاد ساتئ چې داسې یو بدعتي او ګمراه مخې ته راځي او هغه شبهې پیش کوي چې ولې دا خو ښه کار دی، نو ورته وایي راشه دا کم کار دی. چې د علي رضی الله عنه یو کس ییني چې په عیدګاه کې ودرېده او د اختر د مانځه نه مخکې 2 رکعاته کوي. مونځ کول ښه کار دی که بد کار دی؟ نو علي رضی الله عنه پې ولې رد کوي؟ مونځ خو ډېر ښه کار دی که نه. الله ته زه سجده لګوم، رکوع کوم، پکې سورت فاتحه ویم، قرآن پکې لولم، او دغه رنګه په تحیاتو کې دعاګانې غواړم، په نبي علیه السلام پکې به درود ویم، ټول امت پکې یاد کړم چې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، په موږ دې سلامتی او په ټولو نیکانو بندګانو د آدم علیه السلام نه والا اخره پورې ټولو خلکو ته مې دعا پکې وکړه په تحیاتو کې چې په دې ټولو د سلامتیا الله دې د غم او مصیبتونو د دنیا او د آخرت نه وساتي. بیا هم علي رضی الله عنه یو کس ته وایي کینه مونځ مه کوه، کینه. دا ولې علي رضی الله عنه یو سړی د مانځه نه منې کوي؟ هغه هم ورته دقه دلیل ویلو، دا د نن سبا بدعتي چې موږ ته وایي. هغه ورته څه وایي؟ ښه وایي ته ما د مونځ نه منې کوې او الله به ما له په مونځ باندې عذاب راکوي. هغه ورته وفرمایل وایي مونځ نه، د نبي په مخالفت به عذاب درکوي چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت وکړو. زما نبي چې عیدګاه ته راغلی 2 رکعات یې نه دي کړي د اختر د مانځه نه مخکې، صرف د اختر مونځ یې کړی واپس شوی. دا ته چې څه کوې دا په دین کې د ځان نه زیاتې کوې. ستا دا 2 رکعات الله قبلی نه بلکې عذاب پې درکوي، ځکه د ځان نه دي طریقه جوړه کړه. نو ګوره ښه کار دی ظاهره کې مونځ دی، خو صحابې نه مني ورسره. ولې؟ ځکه دین کې د ځان نه اضافه ده.